پاکې هیلې افغانان ورونو نن 4 دسمبر 2022 کال دی یو داسې توره ورځ ده چې په درې کاله مخکې زموږ او تاسې یو وطن قهرمان په افغانستان مین په افغانانو مین د افغانستان په خاوره مین یو داسې شخصیت ډاکټر صاحب ناکامورا 3 کاله مخکې د ظالمانو بدبختو د افغانستان دشمنانو د خوا نه په ننګرهار کې په قتل ورسول شو. په کار خو دا و افغانانو ورونو چې زمونږ دغه ورځ په رسمي طور باندې د حکومت د خوا نه اعلان شوی و موږ ټول افغانانو د هغه دپاره میسیجونه کړی وی د هغه دپاره پوسټونه کړی وی. بعضې خلک شته چې اوس هم دا کار کوي مګر تعداد ډېر کم دی. زمونږ په ټیک ټاک کې ټوله ورځ یو بل ته مور خور کنځلي په فیسبوک کې یو بل ته مور خور کنځلګي په عام مجلسونو کې یو بل ته کنځلي. ناکامورا هم لار ورو د یاد نویسو یو څو کسان دي چې اوس پوسټونه کوي. ناکامورا هغه شخصیت چې دی د جاپان نه راځي او زما هغه دشتې هغه ځمکې آبادۍ په دې دنیا کې نه جنت جوړې چې هغه موږ تصور هم نشو کولی چې دلته به شین بوټی شین شي. د جاپان ته به تلو د خپلو خلکو نه به خیرات راغونډو چې ما ته پیسې راکړه چې دا افغانستان جوړو خپل یو عصري ژوند دې پرېښی و. باید موږ او تاسې د جاپان حکومت ته د نړیوالو ته یو داسې پیغام نن ورکړی وی په ډېره غټه سطح باندې دا ورځ لمانځلې وی. خو افغانانو ورونو موږ دا کار نه کوو. په دې شي کې موږ ډېر پاتې راځو. نن هم زموږ ملا زموږ قاري یا بل راپاڅېږي غازي امان الله خان کافر او بل کافر. ته هغه څه کوې ورورو ته خپل ځان ناکامورا غوندې جوړ کړه چې د جاپان نه راغلی او دا وطن آباد کړو. ته ځان دې ته ورسوه ته څه کوې د ټاپو ته راغلی پلانی کافر او بستانی کافر. په دې باندې وطن نه جوړېږي. افغانانو ورونو ناکامورا موږ باید هېر نه کړو. باید همیشه یاد وساتو او موږ د جاپان د حکومت نه مننه وکړو. د جاپان د خلکو نه د دې د فامیل نه ښه پوسټونه وکړو. زموږ اواز رسي که نه رسي انساني اسلامي دا زموږ وظیفه ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا یادښتونه همیشه ځان سره او تاریخ به یې لیکي. که موږ هېر هم کړو تاریخ هغه لیکلی دی هېڅکله به موږ هېر نه کړو او نه بیا تاریخ هېر کړي. الله دې په افغانستان کې ناکامورا غونډه کې خلک جوړ کړي. دغه لږه غونډه کې ویډیو ده 3 کال یو دغه منځلو په خاطر مې لږه ویډیو که صحت مې ښه نه دی په الله سپارمه دا د ناکامورا خدمت وګورئ او زموږ د خاینانو چې اوس هم په یو نوم بل نوم باندې غولئ د هغې دغه وګورئ چې ځان ته بلډینګونه آباد کړي. دا ویډیو سره